درنو لیدونکو زما سلامونه پیرزوی ومنئ هیله ده چې ټول به خوښ او خوشحال یاستئ. د تېرې دوشنبې په شپه 12 بجې کونړ یوې زورورې زلزلې وځپه. زموږ ګڼ هیوادوال د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل دره او همداراز د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې شهیدان، زرګونه ټاپیان او زرګونه مینې ونړېدې. د همدغه بحران د قابو کولو لپاره د کونړ په ولایتي چارواکو سربیره د افغانستان د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو د کونړ د ولسونو په غم کې ځان شریک وباله او دغه خلکو لاسنیوي ته یې بډې راووهلې. دا مهال موږ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې قرار لرو. دلته راسره د کونړ ولایت د امنیې محترم قومندان مولوي ضیاء الحق حامد صاحب راسره دی. دوی ته د دیوګل درې د ټولو اړینو مسایلو او د ځپلو کورنیو سره د مرستو هغه چارې ورپه غاړه شوي دي. دا چې په دیوګل دره کې اوس د مرستو لړۍ د غمځپلو کورنیو سره په څه ډول روانه ده، په دې تړاو به له ښاغلي حامد صاحب سره خبرې اترې ولرو. تاسې مو ملتیا وکړئ. حامد صاحب محترم، خدای دې ستاسې ستړي قبولې کړي. پیلي وضعیت د دیوګل درې څنګه دی؟ د ژغورنې د عملیاتو هغه لړۍ پای ته رسېدل ده، د مرستو لړۍ پیل شوې ده. که دغه وضعیت راته تشریح کړئ چې زموږ درنو لیدونکي خبر شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسې په خبرو کې یاداوري وکړه، د دوشنبې په شپه باندې یوې درنې زلزلې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ مربوطات او د نورګل ولسوالۍ مربوطات او د کونړ نورې ځینې ساحې وځپلې. د زلزلې سره سم د کونړ ولایت مسؤلین حرکت یې وکړ هغه ساحې ته چې هغه کې زلزله سوې وه او خلک شهیدان سوي وو، زخمیان سوي وو. چې محترم والي صاحب او نور مسؤلین موږ خپله د نورګل ولسوالۍ په طرف باندې لاړو، خو متاسفانه د زلزلې په جریان کې هغه لار چې مزار درې ته تللی وه چې هغه د نورګل ولسوالۍ کې د زلزلې اصلي مرکز و او ډېر خلک هغلته شهیدان سوي هم دي، زخمیان سوي هم دي، کورونه یې له منځه تللي دي. هغه لار د موټر بنده وه. نو د کونړ ولایت د سرحدي لوا مجاهدینو نو په همغه شپه کې کوشش وکړو چې لار خلاصه کړي. د لارې په خلاصون شروع وکړله. همغه اوس چې لار څه ناڅه خلاصه سوه او څه همدا مسؤلین پیاده مزل یې وکړ، هغه ځایو ته یې ځان ورساوه چې هغه زلزلې ځپلي وو، هلته خلک شهیدان سوي وو، کورونه چپه سوي وو. چې په دغه وخت کې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواک راورسېده. سهار سو، د ژغورنې عملیات شروع سول، مسؤلین ساحې ته ورسېدل، مجاهدین ساحې ته ورسېدل. دغه عملیات په ټول د ورځ کې روان و چې له مرکز کابل نه د ورځې په آخر کې د رئیس الوزرا په حکم باندې یوه کمیټه چې د انکشاف الدهات وزیر صاحب مشري کوله، دغه ساحې ته راغله او د ژغورنې عملیات روان و. د شهیدانو د زخمیانو انتقال و. کله چې هغه کمیټه راورسېدله سیمې ته، موږ دغې درې د دیوګل ته خپل مجاهدین راولېږله چې امیر صاحب امنیت یې مشري کوله. موږ هغه درې ته لاړلو. د لوا قومندان صاحب، والي صاحب، د استخباراتو رئیس صاحب، نور ګڼ مسؤلین مجاهدین هلته وو. د دې وزیر صاحبانو چې کومه کمیټه وه مشري د انکشاف الدهات وزیر صاحب ملا محمد یونس کوله، هغه چې هلته راغله. بیا هلته موږ یوه ناسته وکړله، په هغې کې دا پرېکړه وسوه چې د دیوګل درې د ژغورنې عملیات
ما ته راوسپارل سوله. زه په هغه وخت کې حرکت مې راوکړ مازدیګر او د نورګل درې د نورګل ولسوالۍ د مزار درې د ژغورنې عملیات د لیوا قمندان صاحب ته وسپارل سول. کونړ کې د سرحدي لیوا. کونړ کې د سرحدي لیوا. بله بله. نو دلته چې موږ راغلو مجاهدین هم راوغوښتل او د ژغورنې عملیات هم شروع کړل د یو منظم پلان له مخې. نو همغه چې په ټول د 4 ساعتو کې هله ډېر زیات 340 شهیدان دفن سول او هغه زخمیان چې په ساحو کې پاتې وو هغه انتقال سول شفخانو ته، هغه صحي مراکزو ته ورسېدل. او دغه د ژغورنې عملیات چې موږ شروع کړل نو تقریبا د خپل مجاهدین هم 4 ګروپه کړل. د دیوګل ټوله جغرافیه هم تقسیم کړل او ټولې ساحې هم تقسیم کړلې تر څو یو ځای داسې پاتې نه شي چې هلته د مجاهدینو رسیدګي ونه شي، تر څو یو څوک د خاورو لاندې پاتې شي یا یو زخمي هلته پاتې شي. نو د مجاهدینو د ټولو پرسونل هڅې وې، قربانۍ وې چې مطلب ځانونه یې ورسوله، ستړیاوې یې تېرې کړلې. هکذا د ولس خلکو هم په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړله. نو د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل. د اولې ورځې له مازدیګر نه شروع د سبا شپې تر ماښامه پورې نو 2 ورځې ونیولې د زلزلې نه وروسته. 2 ورځې د ژغورنې عملیات چې پای ته ورسېدل بیا دلته هغه ټیمونه چې موږ د ژغورنې لپاره له خپلو مجاهدینو جوړ کړي وو بیا د مرستو د تقسیم لپاره یوه کمیټه جوړه شوې وه. بیا د مرستو د تقسیم کمیټه هم موږ هغه د ژغورنې ګروپونه ورسره کړه ځکه د هغوی سره لیستونه موجود وو د آسیب پذیرو خلکو، د شهیدانو، د زخمیانو. نو د مرستو په بهیر کې هم دغه د وګل دره په 4 تقسیم سو مرکزي کمیټه دی دلته ناسته ده او پاتې سو نور 4 کمیټې د دې کمیټې لاندې کار کوي چې په منظم ډول باندې مرستې راځي. هغه تنظیم شو مستحق ته ورسېږي. له کونړ خاص نه راځي دلته چې عمومي مرکز د ولایت په سطحه جوړ شوی دی. له دې نه د دیوګل درې ته چې مثلا کوم خلک آسیب پذیره دي، شهیدان سوي دي، زخمیان سوي دي یا عام خلک متضرر سوي دي، نور غیر د انساني تلفات ولري. نو د دغه کمیټې چې دلته راورسېږي د دیوګل کمیټې د مرکزي کمیټې په رهنمایي باندې د دوی په هدایاتو باندې هغه نورو کمیټو ته معرفي کېږي. بیا په هغو کې هغه مرستې منظم شکل باندې په ښه ترتیب باندې خلکو ته رسېږي چې تر اوسه الحمدلله کوم مشکل نه ده پیښ شوی. د مرستو د تقسیم بهیر ډېر شفاف ده او ډېر ګړندی ده او کوشش کوو چې په دغه علاقه کې څوک آسیب پذیره دي چې هغه په کمالي زیان یې لیدلی ده، کمالي زیان یې لیدلی ده، هغو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې ورسېږي، په ښه شکل باندې ورسېږي تر څو دغه مرستې چې یا یې مؤسسات کوي یا یې خیره بنسټونه کوي یا یې حکومتونه کوي یا یې زموږ خپل نظام کوي. یعنې په ټوله کې هغه ټولې مرستې چې کېږي په ټوله کې ټولې مرستې کېږي چې په ښه شکل باندې دا د خلکو ته ورسېږي د مستحقینو ته او دغه لړۍ به روانه وي. قومندان صاحب پوښتنې یو څو شته دی، دا به وکړو. ستاسې د کور ودانې واقعا د افغانستان ولس ویاړي چې داسې یو نظام یې په سر کې قرار لري چې د خپلو ولسونو غم خپل غم ګڼي او دا یې عملا ثابته کړل چې د حکومت په وس کې ترسره یې کړه. په دغه برخه کې تاسو سره په څنګ کې د ولسونو خیریه نهادونو مرسته کوونکو نه څومره خوښ یاستئ تاسو د یو مسؤل په توګه چې د ژغورنې په عملیاتو کې تاسو سره برخه واخیستله، د ټپیانو په انتقال کې در سره برخه واخیستله، د ولس هغه ونډه یا د سوداګرو ونډه یا د خیریه او نورو بنسټونو ونډه دا ستاسو په نظر څومره مهمه وه؟ یقینا که په هره برخه کې د موږ سره چا مرسته کړې د دې مظلوم ولس په مشکل کې هغوی نه ډېره مننه کوو. دوی خپل اسلامي واجبات چې وه چې همدردي وه او هغه همکاري وه چې د یو مسلمان باید د بل مسلمان سره وکړي. یقیني هغه همدردي یې ظاهره کړله. خیریه بنسټونه وو
او که نور نهادونه او که عام خلک وو موږ له دوی نه یقینا ډېره مننه کوو ځکه هغه کوم اخوت چې د مسلمانانو په مابین کې وي یقیني هغه عمل کې قائم کړو موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو ځکه داسې وخت کې موږ ته رسیدګي وکړه چې که چېرته دغه ټولو لاس نه وای سره ورکړی په دغومره غټ مشکل کې رسیدګي یقینا سخته وه نو موږ له ټولو نه خوشحاله یو او راضي یو ترې او خدای پاک د افغانستان ملت همیش دغسې لري چې همدردي ولري هغه کوم د مسلمان سره مثلا کومه همدردي لري او باید په ضرورت په وخت کې مرسته ورسره وکړي موږ همیشه له مسلمانانو دا هیله لرو چې په دغسې د مشکلاتو په وخت کې د خپل ورونو سره مرسته حمید صاحب اوس خو طبعا هغه څه چې واقع شو د رب تعالی رضا وه شهیدان خاورو ته وسپارل شو ټاپیان روغتونونو ته ولېږدول شو او پاتې کوم کسان چې دي د هغې ورسره بشري مرستې روانې دي د کونړ د خلکو سره یو لویه غوښتنه چې دغه دا ده چې د دې خلکو د سرپناه دپاره اساسي لارې ولټول شي ځکه کورونه خو وران شو غرنۍ درې دي زموږ ستاسو تر شا دغه د دې ځای جغرافیه ښکاري څه فکر کوئ دوی ته به بېرته د میشته کېدنې لپاره همدلته په دې درو کې چارې تنظیم شي که په یو بل څه باندې کار روان دی داسې ولسونه هغه څوک چې متضرر دي د هغوی هغه دغه به تاسو ته معلوم وي چې بېرته غواړي خپلو سیمو کې کورونه ورغوي دغه ډول په خیمو کې واوسېږي داسې یو ګونګ حالت ستاسو په نظر شته که نه یو روښانه پالیسي شتون لري نو دلته چې دا مشکل پیښ شو یو خو هغه چې هغه باید عاجل هغه ته رسیدګي وشي لومړنۍ پیښې قبول شي او عاجل رسیدګي خو مطلب دا و چې د ژغورنې عملیاتو چې مثلا زخمیان انتقال شي جسدونه له خاورو راویستل شي او دفن شي دویمه مرحله کې هغه ضرور مرستې وي چې مثلا لکه یو څوک اوس کور یې تخریب شوی دی یوې خیمې ته ضرورت لري یوې سرپناه ته ضرورت لري یعنې د ژوند ټولو اسانتیاوو ته اړتیا ضرورت لري دویم مرحله هغه ضروري مرستې دي چې مثلا په دومه مرتبه کې باید وشي چې د اوس عاجل خوراکي توکو ته ضرورت لري اوس موږ په دا دویمه مرحله کې قرار لرو چې مثلا باید یو خیمه دغه بحران قابو شي یو خیمه ورته ورسوو یا هغه عاجل خوراکي مواد ورته ورسوو یا هغه لازمه ادویه ورته ورسوو چې مرضونو تکلیفونه خلک لري نو الحمدلله په دغه برخه کې موږ ته صحي ټیموم رسیدګي کړې ده هغه که د مؤسساتو دي د خیره بنسټو دي یا د خصوصي سکتور دي یا خپله د موږ د صحت عامې مربوط چې کوم ټیمونه دي هغو هم په وخت رسیدګي کړې ده یقینا ټولو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی ده تاسو کومه موضوع ته اشاره وکړه دا د ما په فکر باندې درېیمه مرحله ده چې باید خلکو ته کورونه جوړ شي په اساسي شکل جوړ شي خلک په دې کې څومره مرسته کولی شي خیریه بنسټونه په دې کې څومره مرسته کولی شي او نور د ملکونه په دې کې څومره مرسته کولی شي دا د موږ د ولس یقیني مشکلات هم دي ستونزې هم دي دا باید حل شي نو دا درېیمه مرحله ده په درېیمه مرحله کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې دا باید په کوم ترتیب باندې وي په کوم شکل باندې وي دا نو د خلکو خوښو پورې تعلق لري که چېرته یو څوک غواړي چې مثلا د دوی کور په همغه ځای کې آباد شي چې کوم ځای کې د دوی کورونه نو هغه مرستو ته به څوک ګوري چې په کومه اندازه مرستې د ټولو خلکو مشکل په حل کېږي که نه که د خلکو مشکل په حل کېدو او دوی غوښتل چې په خپله ساحه کې آبادي ورته وشي بلکل به دوی ته په خپله ساحه کې آبادي نظام دې ته ژمن دی چې دا خلک په کوم ځای کې هستوګنه غواړي دې ته ژمن ده او که چېرته دا خلک غواړي احیانا چې مثلا په خپله علاقه کې ژوند نه غواړي دوی ته داسې یو ځای ورکول شي چې هغه د دوی لپاره مناسب وي مثلا یو ځای ورکول شي هغه ورکول شي هغه بیا د نظام د پرېکړې پورې تړلی ده چې نظام دوی غوښتنه وکړي نظام بیا پرېکړه وکړي چې دوی باید چېرته ځای په ځای شي هلته کورونه ورته جوړ شي او حمید صاحب یعنې طبعا د افغانستان د نظام سره دا اندېښنه هم شته او دا سوچ هم شته او دا پلان به هم وي چې د خلکو د خوښې مطابق هغه څوک چې له دغه غمځپلې پېښې ژوندي پاتې دي د هغوی د غوښتنو په اساس به مخې ته لاړ شي طبعا دا خو باید د هغوی د غوښتنو په اساس به مخته ځي دوی آسیب پذیره دي ضرر ورته رسېدلی تاوان ورته رسېدلی نظام له دوی نه نظر اخلي چې په کوم برخه کې نظام همکاري کولی شي
نو خپله همکاري به کوي د دوی د نظر موافق به دوی ته ځای جوړوي مرسته به ورسره کوي سرپناه عامې محترم ګڼ خیریه نهادونه سوداګر په اصطلاح د افغانستان هغه بډایه خلک دا ټول روان دي نقدي مرستې د چا چې څه وسیږي هغه کونړ ته رارسوي دلته داسې د دې غم ځپلو کورنیو ته هغه د مرستو ترتیب اوس موجوده وخت کې څنګه روان دی یو خو د دولت مسؤلیت دی چې د هغې د سرپناه غم وخوري او ته د الباسي امکانات برابر کړي داسې خلک هم وایي چې شته دی چې په خپل لاس باندې چې کومې نقدي مرستې راوړي هغه دلته ځان په شانې د مشرانو سره ناسته کوي بیا د مشرانو د هدایت نه وروسته په خپل لاس هم کولی شي چې دغه مرستې هغه مستحق کورنۍ ته ځکه لیستونه دي او غمځپلې کورنۍ معلومې دي هغوی ته دغه نقدي مرستې هم رسېږي دلته دغه پروسه هم ستاسې په نظر په ښه شکل روانه ده یعنې کېږي داسې یو عمل تقریبا ټولې مرستې چې دي هغه د خلکو خپل لاس باندې کېږي دلته صرف موږ دا ترتیب ورته جوړ کړی کمیټه چې څوک دلته راسي رهنمایي ورته وشي رهنمایي ورته وشي دلته د نوم ثبت شي یا دغه خیریه بنسټ ده یا دغه مؤسسه ده یا عام خلک دي یا څوک خاص خپل شخصي بودیجې نه همکاري کوي دلته ثبت شي موږ بیا ولیږو کومه کمیټې چې موږ جوړې کړې دي هلته موږ د شهیدانو لیست لرو د زخمیانو لیست لرو د حسي فجر لیست لرو چې دوی په هره برخه کې همکاري کولی شي خپله خواښه باندې همکاري کوي او خپل لاس باندې یعنې کوم فشار پرې د دولتي مسؤلینو له لوري نشته صرف موږ ترتیب ورته جوړ کړی ده چې دا مرستې مطلب که چېرته د یو منظم پلان له مخې د یو ترتیب له مخې رهبري نه سي دا خامخا په دې کې ستونزه هم راځي مشکل هم راځي بیا دا د خلکو د شکایت سبب هم ګرځي صرف له خلکو نه د موږ یوه هیله دا ده چې مثلا دغه که یو کار په 10 ورځو کې کېږي یا 15 ورځو کې کېږي دا ولس د موږ نه دغه کار په نیمه ورځ یا په یوه ورځ کې افسله دی ولري افسله دی کېږي به کوم کار چې په یوه میاشت کې کېږي هغه د موږ نه په 10 ورځو کې نه غواړي ځکه شفافیت طبعا وخت ضرورت لري بله چې شفافیت په یو موضوع کې راځي په یو کار کې راځي هغه طبعا وخت غواړي نو خامخا دا کوم وخت چې موږ مصرفوو هغه باید څوک بې صبري کې ونه کړي هغه صرف د دې لپاره کوو چې په دغه موضوع کې شفافیت وي تاسې د وګل مو وګرځېدلی ساحه مو وکتله په ده ساحه کې هغه د تقسیم چې کېږي په ډېر شفاف ډول باندې یعنې که په دې کې مثلا لږ وخت لګیږي خلک د بې صبري نه کوي دا صرف موږ د دې لپاره کوو چې هر چا ته رسیدګي وشي د هر چا مشکل حل سي او هغه حقدار ته ورسیږي مطلب شفافیت وخت ضرورت لري مطلب خلکو نه دا هیله دي موږ د آسف پذیره نه دي موږ دا هیله ده چې ډېره بې صبري دې نه کوي موږ د ټولو خلکو لپاره چې هغو ته ضرر رسېدلی زیان رسېدلی چې کومې مرستې را روانې دي موږ به دا هغو ته په شفاف ډول باندې رسوو که څوک هغه خپله په خپل لاس باندې ورکوي دا په شفاف ډول رسو یا یو مرستې را روانې دي چې هغه باید د نظام په لاس باندې ورکول شي هغه هم په ښه شکل ورسېږي هغه هم په ښه شکل باندې ورسېږي ډېره مننه بېصبري په کار نه ده صرف دغه وخت دې موږ ته راکړي چې کوم پلان موږ د شفافیت لپاره جوړ کړی ده هغه عملي شي مننه قومندان صاحب خدای خوشحال لره او خدای پاک مو هغه خدمات چې د زلزله ځپلو سره مو د هغې د ژغورنې او د هغوی د لاسنیوي په برخه کې کړي دي تاسو یو هغه چا چې په دې کې برخه اخیسته د ټولو ته د خدای اجر وکړي ستاسو نه ډېره مننه کوو کور مو ودان تاسو هم ډېره مننه پروردګار درنو لیدونکو د کونړ ولایت د امنیې محترم قومندان ښاغلی مولوي صاحب ضیاءالحق حمیدو چې په دې وګل دره کې مو ورسره د زلزله ځپلو په تړاو خبرې اترې کولې خدای پاک دې دغه غمځپلې پیښې ټول شهیدان وبخي ټپیانو ته دې الله تعالی عاجل روغتیا ورکړي او باقي دې خدای ټول افغانان او مسلمانان له داسې مصیبتونو وساتي محمد ناصر ملنځي ته اجازه ورکړي الله تعالی مددګار شي